نانو هیلي همدغه اسلامي امارت ته وي او دي. نو موږ هم همیشه او توصیه هم دغه وي مشرانو ته چیرته هم چې وس رسیږي دوی ته هم همدغه توصیه وي چې په دې ولس په دغه ملت باندې باید ډیر رحم وسي، ځکه دا ملت ډیر دښمنان لري، ډیر زیات دښمنان لري. دغه اوس د خپلو شخصي ګټو لپاره د دوی په هیڅ شي باندې هم صرفه نه کوي، په مسجد کې هم وژني، خو چې د هغوی شخصي ګټې باید ومنل سي او قدرت ته دوی ورسیږي. نو انشاءالله د دې وطن اصیل بچیان او د دې وطن تقوادار او پرهیزګار او سپیڅلي بچیان په دغه نظام په امنیتي او کشفي ادارو کې دي او انشاءالله هیڅ چاته به نور اجازه ورنه کړي چې زموږ هیوادوال وځوروي، هغه که هزاره ورونه وي، هغه که تاجک وي، هغه که پښتانه وي، هغه که هر څوک وي، د دې هیواد هر وګړی د دې خاورې بچی انشاءالله چې دغه امارت به له هغوی نه حفاظت کوي. بیا هم بعضې پیښې کله کله رامنځته سي بدبختانه چې ډېرې خواشینونکې لکه نن چې رامنځته سوله، پرون رامنځته سوه. د دې لپاره باید ولس هم د امارت تر څنګ ودرېږي، ولس هم باید کلک او په صداقت سره د دې امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او هغه اشخاص چې دوی ته معلوم سي چې دا شر اچونکي دي، دا شریر خلک دي، هغه باید په لاس ورکړي، هغه باید ورته په ګوته کړي تر څو په آینده کې دغسې بدې پیښې رامنځته نه سي. اوس دغه د مکاتب له خیره شروع کیږي انشاءالله. دا مکاتب شروع کېدل اسانه خبره ده، امارت خو یو څه پالیسي یا طرحه هر څه چې هغه یې ورته جوړ کړل. اوس دغه ملت ته پکار ده چې باید د هغه یتیمانو چې هغوی د درس ویلو توان نه لري، هغوی مجبوره دي چې کار وکوي، هغوی مجبوره دي چې خپل فامیل ته ډوډۍ پیدا کړي، باید د هغوی سره مرسته وسي، باید ټول لاس په کار سو. په ځای د دې چې په ټویټر کې ټوله ورځ یا په نورو میډیا کې په دې لګیا وسي امارت دا وکړل، امارت هغه وکړل، د دې کار وسو. په ځای د دې باید لاس په کار سو، د خپل وطن د آبادۍ لپاره، د خپل ولس د ښېرازۍ لپاره باید کار وکړو، د ولس ته خدمت وکړو، د دې امارت تر څنګ باید ودرېږو. امارت خو داسې یو نظام ده د هر چا خبرې ته لبیک وایي، د هر چا غږ اوري، هر څوک چې انتقاد کوي دا دلته چې کوم انتقادونه کیږي دا څه عادي خبره نه ده، زموږ مشران دغه ټول اوري، دغه ټول خبرې دلته تاسې به لیدلي اکثره وخت سپیڅونو ته راسي، زموږ مشران راسي په سپیڅونو کې دلته د خپل ولس سره له خپل ملت سره ناست وي، د هغوی غږ اوري، د هغوی خبر اوري. البته د هرې خبرې تطبیقول، د هر خواهش منل یو څه وخت اړتیا لري، یو څه نظام جوړول ډیر یو سخت کار ده، خرابول د هر څه ډیر اسانه دي، تخریب ډیر اسانه ده. یو کور ده په یو څو دقیقې کې ټول را چپه کیږي، بم ورته کیږده او چپه یې کړه ختم سي، خو د هغه کور جوړول هغه بیا ډیر وخت غواړي، ډیرې میاشتې غواړي چې بیا هغه جوړ سي او بیا د هغه تهداب باید ډیر سم کېښول سي، د هغه پلان چې جوړیږي، د هغه نقشه چې جوړیږي هغه باید ډیره قوي جوړه سي، ډیره سمه جوړه سي، دا بیا یو څه وخت غواړي. نو موږ او تاسې باید همدغسې حوصلې نه کار واخلو او د هغه مغرضو خلکو چې هغوی له هرې نقطې نه غلطه استفاده کوي، دغه مکاتبو نه دوی څومره تبلیغات وکړل، د څومره افغانانو ذهنونه چې جوړ و بیرته یې تخریب کړل، هغوی ته هم شکونه ور واچول، ځکه د منافقانو کار همیشه شک اچول وي. منافق همدغه کوي چې هر چاته شک ور اچوي، دا به دغسې سي او دا نه کیږي، دا به سبا ته خراب سي، دا د وطن دښمن ده، دا پنجابیان دي، هسې مخونه یې د افغانانو په شکل ښکاري، دا داسې دي او دا هغسې. دغه د منافق کار همدغه وي، شک اچول، خلک یو له بل سره په جنګ اخته کول. نو د منافقانو په مقابل کې باید مؤمنان صادقانه مبارزه وکوي، مؤمنان باید د خپل اسلامي نظام تر چتر لاندې په اخلاص او صداقت سره کلک ودرېږي. څنګه چې د دې نظام جوړښت او د دې نظام د راتلو لپاره زموږ او تاسې ځوانانو، زموږ او تاسې استشهادي مجاهدینو هغوی قربانۍ ورکړي، هر څه یې شاته پرېښول، هر څه ارمانونه یې ټول نیمه خوا کړل، ډېر ارمانونه، هر ځوان ډېر ارمانونه له ځان سره لري، خو د دې وطن د ازادۍ لپاره او د دې نظام د حاکمیت لپاره او دلته د امن د راتلو لپاره، دلته د بدبختیو د ختمېدو لپاره هغوی ټول ارمانونه تر خاورو لاندې کړل. نن موږ او تاسې دغه د دوی د وینو له برکته فکر کوو، سوچ کوو، د وطن آبادۍ ته مو هیلې پیدا سوې، هیواد ته مو هیلې پیدا سوې. یو وخت ټول ناهیلي وو، په سر باندې
داسې خلک مسلط اوسي یا فاسقان و یا فاجران و او یا هم مخامخ یهود او نصارا اشغالګر کفار امریکا او ناټو نور هیوادونه و. نن الحمدلله هر افغان ته هیله پیدا سوې. له دې امارت نه هر افغان غوښتنه کوي او دا یې حق ته باید وی کوي. دا امارت د ټولو افغانانو امارت ته، دا شخصي د چا نه ده. د افغانستان اسلامي امارت نوم ده، د افغانستان اسلامي امارت، یعنی د ټولو افغانانو اسلامي امارت چې ټول افغانان باید دلته د دوی زخمونه پکې علاج سي، د دوی په زخمونو باید پټۍ کېښودل سي. په همدغه امارت سره باید د ټولو افغانانو هیلې او ارمانونه پوره سي او هغه خلک چې د وطن دښمنان دي، د خاورې دښمنان دي، فقط د چوکۍ او د قدرت لپاره بیا غواړي چې دلته جنګ وسي، هغوی ټول افغانان داسې وشړي لکه ډېره بښنه غواړم لکه لیوني سپي چې خلک ختموي او له منځه یې وړي. ځکه هغه لیونی سپی چې بل سپی وخوري هغه نه هم پسې سپی جوړېږي، بیا هغه هم لیونی کېږي، بل هم لیونی کېږي. همدغسې میکروب ده په خلکو کې. دغه خلک یو قسم میکروب دي، دا میکروبونه باید ختم سي. نو ډېره زیاته مننه، کامیابه اوسئ خورې، الله دې اجرونه درکړي ستاسې دومره له خپل وطن سره، له خپل هیواد سره، له خپلو خلکو سره مینه لرئ او زموږ خبرې اورئ او زموږ دغه سپیڅونو ته غوږ نیسئ. الله دې تاسو ته ډېر ډېر اجرونه درکړي. موږ پوهېږو چې تاسې ښه زندګي لرئ، ښه ژوند لرئ، په یو هیواد کې به وئ، خو د دې وطن درد دې ته مجبوره کړي سي. تاسې باید دلته راسئ، تاسې باید دلته غوږ ونیسئ، تاسې باید هر څه نه خبر سئ. دا ټول د وطن درد ده، د وطن مینه ده. هر افغان له د خپلې خاورې سره ډېره زیاته مینه لري، خو موږ وایو راځئ نور دغه مینه په حقیقي ډول سره ثابته کړو. د اشخاصو له محبت نه تیر سو، له شخص پرستی نه تیر سو، واقعا له اسلام او له خپل وطن سره. ځکه اول له اسلام سره چې زموږ وطن اسلامي وطن ده، ټول پکې مسلمانان الحمدلله، اسلامي افغانستان ده. بیا زموږ وطن داسې یو خاوره ده چې لویشت د شهیدانو په وینو باندې سره سوې ده. ډېرې پاکې وینې دلته توی سوي دي، په ډېر پاک نیت سره هغوی دلته قرباني ورکړې دي. هغوی دا ارمان نه و چې سبا به زه چوکۍ لرم په ریاست کې به ناست وم، نه، د هغوی صرف دا ارمان و چې زموږ خویندې میندې د امریکایي شین سترګو امریکایانو له ظلم او وحشت نه خلاصې سي، زموږ افغانان د دوی له ظلم او له وحشت نه خلاص سي او په افغانستان کې امن راسي، په افغانستان کې یو داسې نظام راسي چې عدالت پکې وي، اسلامي نظام وي. دغه د نن راغلی ده. موږ او تاسې باید صداقت سره اوس کار وکړو، خدمت وکړو، بهانې جوړې نه کړو چې ولا نن طالب دغه مکتب 2 ورځې بند کړو، دا ولې زه بس مخالف سوم او دا کار سوی ده او دا داسې زه مخالف سوم. دا بهانې دي، دا ګناه ده. دا باید ونه کړو. موږ او تاسې باید بدګماني ونه کوو په یو چا باندې. داسې مشران چې هغوی د دې وطن د ازادۍ لپاره زندانونه تیر کړل، هغوی د دې وطن د ازادۍ لپاره ګونتنامو د دنیا هغه وحشتترین زندان چې امریکایانو جوړ کړی و هغه یې تیر کړل. کفر ته یې سر ټیټ نه کړو، خپله خاوره یې خرڅه نه کړه، په خپل وطن یې معامله ونه کړه. نو موږ او تاسې په دوی څنګه بدګمانه سو؟ ولې بدګمانه سو؟ که دوی د پیسو شوقیان وای خو قطر کې به امریکایانو سره منلي وای چې همدلته په باګرام کې اوسېږئ، موږ ته ډالر او پیسې راکئ، موږ به هم درسو په کابل کې به سره کت او پورته کېږو، ملت که هر څه حال و د ما یې څه. خو دې خلکو هغه نه منل. 18 میاشتې امریکایانو سره شپه او ورځ په همدغه باندې خبرې کولې، زور به هغوی استعمالوو، بمبار به یې کوو، له هره طرفه به یې فشار ور باندې راوړ. بیا یې هم ورته ویلي چې نه، د وطن په خرڅولو به موږ تاسو سره هېڅکله معامله ونه کړو. موږ وطن پروشان نه یو، موږ د دې وطن ساتونکي یو، د دې وطن جوړونکي یو، دا وطن به جوړوو، دا افغانان به سره راټولوو، دا مو وعده کړې ده. انشاءالله دا کار به کوو د افغانانو په مرسته. مننه خورې، ډېره زیاته نوبت به ورکړو. د چا نوبت ته حریص صاحب؟ نوبت خو د یاسر صاحب. زه یو 2 خبرې د خورکۍ ته لرم د ډاډ په خاطر. نو دی ویل چې د طالب مشال باید د هزارګانو په هغه چا باندې چې پیښې شوي حملې شوي د هغوی قربانیان لپاره ورکړي. همدا اوس خبر راغی چې د کورنۍ چارو وزارت لوړپورې پلاوی تللی ده، د سې شنبې ورځ د قربانیان په 14مه ناحیه کې له هغوی سره غم شریکي کړې، له هغوی سره همدردي کړې او د همدردۍ تر څنګ یې ورسره مالي مرسته او 2 میلیون افغانۍ مرسته هم کړې ده. نو مشران آګاه دي، خبر دي او د دې لپاره ورځ شپه ورځ کوشش کوي چې د کورنۍ ته ورشي، له نږدې وګوري، د هغوی سره غم شریکي وکړي، همدردي وکړي. نو اوس به ورشو د یاسر ورته به ورکړو نوبت چې دی مایک نه لري، که څنګه غږ هم نه باسي. که هغه نه وي بیا نو دغه هغه ته حبیب رحمان ته به وخت. حبیب رحمان
یا سر صاحب ستا مولوي صاحب تاسو څنګه یاست؟ نور انډیوالان هیله ده